د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن غرمه د ننګرهار د روغتیايي کارکونکو د اتحادیې او د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره په شاهي ماڼۍ کې وکتل. د غونډې د ګډونوالو په استازیتوب ډاکټر صباح الدین صبا خبرې وکړې او جمهور رئیس د ښه راغلاست ترڅنګ وویل طبابت یو ملي او غیر سیاسي مسلک دی چې ټولو هیوادوالو ته له کوم توپیر پرته روغتیايي خدمات برابروي، خو اوس دا سکتور له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړي د ننګرهار نفوس زیاتوالي ته په اشارې وویل د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون امکانات د ننګرهار د نفوسو په پام کې نیولو سره بسنه نه کوي او د بسترونو د پرسونل د کموالي او طبي وسایلو د نشتوالي سره مخ دی. هغه دغه راز انجوګانو ته د ځینو کلینیکونو د قرارداد د ورکړې یادونه وکړه. ویل د دغه کلینیکونو کارکونکي د تقاعد له امتیازاتو څخه بې برخې کیږي چې د دوی د خدمت په پام کې نیولو سره دوی باید له دې حق څخه محروم نشي. دغه راز د روغتیايي کارکونکو د امنیت تامین او په ننګرهار کې د نوي ایجاد شوي روغتیايي سکتور ودې ته د پاملرنې په برخو کې خپل وړاندیزونه او غوښتنې له جمهور رئیس سره شریک کړي. جمهور رئیس غنی ډاکټرانو څخه له دې عمله مننه وکړه چې ته د هیوادوالو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې هلې ځلې کړي او ژمنه وکړه هغو ستونزو ته به لومړیتوب ورکول کیږي چې ډېرې مهمې دي او د ننګرهار والي او امنیتي مقاماتو ته لارښوونه وکړه چې د ډاکټرانو د استازو په ګډون دي ګډه امنیتي کمیټه جوړه کړي او د ډاکټرانو د امنیتي ستونزو د حل په خاطر د میاشتې یو ځل غونډه کوي. دغه راز جمهور رئیس غنی د عامې روغتیا وزیر ته لارښوونه وکړه چې انجوګانو ته د کلینیکونو د ورکړې په قراردادونو له سره کتنه او غور وکړي ترڅو دا ستونزې د په اساسي توګه حل شي. جمهور رئیس ټینګار وکړ د خدماتو واضح معیارونه باید موجود وي ترڅو کیفیت لوړ شي. هغه زیاته کړه که څه هم د نظامي روغتونونو وضعیت تر پخوا ډېر ښه شوی خو سره له دې چې د پولیسو په روغتونونو کې لا هم ستونزې شته مګر د ملکي روغتونونو وضعیت لا هم خراب او د منلو وړ نه دی. د زیاته کړه تر هغې چې معیارونه پورته نشي د شخصي روغتونونو انسټیټونو د جوړولو اجازه نه ورکوم. جمهور رئیس څرګنده کړه لا هم زموږ ډېری هیوادوال د عادي ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي، خو که په هیواد کې کیفیت د پام ترڅنګ د باور فضا رامنځته شي ډاډمن یم چې په هیواد کې به یې درملنه ممکنه شي. جمهور رئیس غني ډاکټرانو ته په وینا کې وویل د ننګرهار والي ته د ستونزو د حل په موخه ځانګړي هدایات او صلاحیتونه ورکړي. هغه د اصلاحاتو د پلي کولو په موخه وویل ټول ریاستونه به د ننګرهار والي او ولسونو له لوري ارزول کیږي ځکه ولس نور د قانون حاکمیت او تطبیق غواړي.